د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په ډیوران کرښه جګړه او پر پاکستان د ګلبدین حکمتیار تازه ګزار جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. په ډیوران کرښه د طالبانو او پاکستاني عسکرو ترمنځ جګړه شوې. له سیمې باوري سرچینو رسنیو ته ویلي چې تېره شپه له 1 بجې وروسته په ډیوران کرښه د پکتیا ډنډ پټان د مقبولو په غرنۍ سیمه کې د طالبانو او پاکستاني عسکرو ترمنځ ډزې شوې دي. تر اوسه پورې د اوښتو زیانونو په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. وايي په دغه نښته کې د سپکو او درنو وسلو غږونه اورېدل شوي. تر اوسه پورې نه طالبان او نه هم پاکستاني لوري په رسمي ډول په اړه څه نه دي ویلي. خو طالب فعالان بیا وایي چې پنجابي پوځ ته درس ورکړی. په خواله رسنیو کې یوه ویډیو لاس په لاس کېږي چې پکې د درنو او سپکو وسلو غږونه اورېدل کېږي او خلک یې د تېرې شپې د جګړې ویډیو یادوي. تر دې مخکې طالبانو پاکستان ته ګواښ کړی و چې د پکتیکا د حملې غچ به واخلي. بلخوا ګلبدین حکمتیار په اعلامیه کې په پکتیکا کې د پاکستان هوایي برید غندلی او دا یې د افغانستان پر حریم ښکاره تېری بللی. د ښاغلي حکمتیار اعلامیه چې د نوموړي ګوند اړوند ډیلي شهادت ایکس پاڼې خپره کړې پکې لیکل شوي که اسلام آباد د برید لپاره دا توجیه وړاندې کوي چې دلته د مخالفو وسلوالو مرکزونه په نښه کړي، نو دا وسلوال خو یو مهال د پاکستان له مدرسو افغانستان ته د دوی له لوري او د افغانانو خلاف د جګړې لپاره رالیږل شوي وو. پاکستاني سیاستوال اعتراف او اعتراض کوي چې ولې 10,000 پاکستاني جنګیالي افغانستان ته د جنګ لپاره لیږل شوي وو. د حزب اسلامي مشر د طالبانو او پاکستان حکومتونو ته د مشورې په ډول لیکلي اسلام آباد د وسلوالو مخالفینو ستونزه د کور دننه او د تدبیر، تعقل او حکمت په مرسته حل کړي او هم د خپلو سیاسي مخالفینو ستونزه د سیمه په مجموع کې امن او د جګړو ختمولو ته ضرورت لري، نه د یوې بلې جګړې پیلولو ته. کابل ته هم دغه مشوره لرو. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریکه او چینل هم سبسکرایب کړئ.